د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د 1401 کال کانکور ازموینې لس ممتاز د کوونکي د یوې ستاینغونډې په ترڅ کې وستایل. په یاد ستاینغونډه کې د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب، د محصلانو چارو سرپرست معین شیخ ظاهر خان خادم، د مرکزی ادارو یو شمېر رئیسانو او د ممتازو زده کوونکو د کورنیو غړو ګډون کړی و. په پیل کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ممتازو زده کوونکو او د هغوی کورنیو ته د دې ستر ویاړ مبارکي وویله. د ګرانو ځوانانو، فارغینو او د هغو اقرباو ته د دغه مبارک لوی نعمت چې هغه په علمي ډګر کې د پرمختګ او امتیاز درجه ده، د دې مبارکي وایم. الله تعالی جل جلاله چې د دې دغه خواري او ستړیا چې په دې علمي او شریف ډګر کې سر ته رسولې ده په خپل دربار کې قبول کړي. الله پاک دې د افغانستان د ملت او خاصتا د دغو ځوانانو د کورنۍ د خیر او صلاح او فلاح ذریعه وګرځي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ممتازو زده کوونکو سره ژمنه وکړه چې د سالمې روزنې هڅه به یې کوي او د معیاري لوړو زده کړو زمینه به ورته برابروي. په کوم ځای کې ستاسې ښه روزنه کیدای شي او ښه تربیه کیدای شي، د افغانستان په ګټه استعمالیدای شي، په ټول توان به هغه کوشش انشاءالله ستاسې سره وکړو. دا وعده درکوو انشاءالله په دې کې به موږ کمزوري ونه کړو. وروسته د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب د علم ارزښت ته په اشارې سره ممتاز زده کوونکي تخصصي لوړو زده کړو ته وهڅول. اصلا هغه ابتدایي دوره اوس پای ته ورسېدل، خو لیسانس او فوق لیسانس دورې چې دي هغه ته تاسو اوس آماده سولاست. د دې نه وروستو تاسو باید دا کوشش وکوي، محنت وکوي چې د خپل دوره چې تر تکمیله پورې رسیږي همیشه همدغه امتیاز پکې برقراره وساتي او په ښه نمرو او په امتحاناتو و ازموینو کې په ښه پایلو او ښه کامیابیو بیرته وطن ته او د وطن د خدمت لپاره ځان جوګه کړي. همدارنګه د 1401 کال کانکور ازموینې لسو ممتازو زده کوونکو د خپل معرفت ترڅنګ د لوړو زده کړو وزارت له تشویقي پروګرام او په هیواد کې د لوړو زده کړو د پرمختګ د ډاډګرنې له امله مننه وکړه. د یادولو وړ ده چې د غونډې په پای کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له لوري لسو ممتازو زده کوونکو ته ستاینلیکونه ورکړل شول.